د راټولیدنې په پیل کې د خوست پوهنې رئیس مولوي محمد انور دین پرور وویل اسلامي امارت د ټولو ولسونو غوښتنو او ستونزو ته د رسیدنې منظمه تګلاره لري او د پوهنې ریاست په ټولو هغو سیمو کې چې هلته کوچی قوم میشت دی د پوهنې د غوړېدا او پرمختګ په موخه هڅې پیل کړي. د اقتصاد رئیس مولوي اختر محمد اکرمه د جهاد په بهیر کې د کوچی قوم قربانۍ او هڅې وستایلې. د وویل د اسلامي امارت په راتګ سره د متوازن انکشاف په اساس ټولو قومونو او ولسونو ته رسیدنې شوي. مولوي اکرمه زیاته کړه ټولو دولتي او غیر دولتي مؤسساتو سره په دې تفاهم شوی او پرې ټینګار کیږي چې خپلې پروژې محرومو او لرو پرتو سیمو ته وغځوي. خوست مرستیال والي ښاغلي مولوي محبوب شاه قانت ویل د اسلامي امارت له راتګ وروسته کوچي قوم ته ځانګړې توجه شوي. روغتیا، پوهنې، بیارغونې، ټولنیزو ستونزو هواري، مالدارۍ او نورو برخو کې ورسره لازمي همکارۍ شوي دي. ښاغلي قانت ویل خوشبختانه په دې ولایت کې ټول میشت قومونه د شته پرمختګ پروژو او مرستو څخه یو ډول مستحق دي او ورته رسیدنه شوي. مرستیال والي په جهادي بهیر کې د کوچي قوم د قربانیو یادونه او ستاینه وکړه او راغلو مخورو او علماو ته یې ډاډ ورکړ چې ستاسو ټول حقه حقوق به تامین کیږي او تاسو ته به د خدماتو په برخه کې توجه لا ډیره شي. د علماو شورا استازي مفتي عابد، د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي امیر صاحب جان، زراعت رئیس مولوي محمد زمان عمري، د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر شراګل زادران د لوري په خپلو برخو کې کوچي قوم ته د ځانګړې توجه او د وړ خدماتو وړاندې کولو په برخه کې ډاډ ورکړل شو. د کوچي قوم مشرانو حاجي کریم، حاجي رمضان کوچي، حاجي محمد ایوب، حاجي علي جان په خپلو سیمو کې د ټولنیزو ستونزو هواري، مالدارۍ، روغتیا، پوهنې، پاکو اوبو او نورو برخو کې خپلې غوښتنې او ستونزې شریکې کړې او د حل په برخه کې د اجرااتو غوښتنه وکړه. کوچي مشرانو وویل د اسلامي امارت د راتګ لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړي او اوس یې د ساتنې په موخه هم په پوره توان قربانۍ ته تیار دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچیانو د سمون رئیس مولوي ګلزرین ویل د یاد سیمینار څخه هدف دا دی څو دلته د میشت کوچي قوم شته ستونزو ته د حل لارې ولټول شي. مولوي ګلزرین زیاته کړه په دې ولایت کې د شته کوچیانو ستونزې به د حل په موخه مرکزي ادارې ته او هم به یې اړوند همکارو مؤسساتو ته رسوي. د کوچیانو د سمون رئیس ویل په تیرو څو لسیزو کې کوچیانو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې او د اولیه خدماتو څخه هم بې برخې دي. ولې د اسلامي امارت په راتګ سره په ټولو برخو کې د ځانګړي پاملرنې څخه برخمن شوي.